السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه سرونه شاه جوړ یاستئ؟ په خیر یاستئ؟ هیله لرم چې ښه او روغ اوسیږئ. وخت مو په خیر، هر وخت چې مازدیګر یې، ماښام یې، ماخوستن یې، هر وخت چې وخت مو په خیر. نننۍ ویډیو ده چې څنګه کولی سو، دلته زما سره یو ورورک وقاص ورور راسره یوه پوښتنه وکړله. وایي څنګه کولی سو چې زه یو 400 اوس مثال یو بیلګې په توګه وایي زه 400 روپۍ لرم په اکاونټ کې مې، یا 400 ډالر، یا 400 افغانۍ، یا 400 هر شي پیسې چې پیسې فرق نه کوي. موږ وایو زه 400 روپۍ ډالر ده ویلي دي چې زه په اکاونټ کې لرم. غواړمه خپل د اکاونټ 15% هره ورځ وګټمه. 15% که موږ ریاضي ته واړوو نو 15% کېږي 100 روپۍ د 400 روپو. نو دی وایي زه غواړم 15% خپل د اکاونټ وګټمه هره ورځ. نو اوس پوښتنه یې دا ده چې زه څو پیپه باید کار وکړم دې لپاره، ځکه چې موږ په ټریډینګ کې هر کار زموږ د پیپ باندې دی. نو دی پوښتنه ده چې څنګه کولی شو په پیپ باندې زه باید څو پیپ ماته ضرورت دی. نو زه ویډیو پیلو. موږ به راسو اوله زموږ ویب سایټ ته. د کوم دا ویب سایټ چې دی دا د هر چا لپاره دی، کولی شئ ډاونلوډ یې کړئ. ډېر زبردست ویب سایټ دی. او په موبایلو کې ډاونلوډ کوئ او په لپټاپو کې خپل ویب سایټ هم تللی، سافټویر هم ډاونلوډولی شئ. نو زو ګورئ مثال دلته ګورئ وقاص ورور ویلي دي وایي دی چې دی 400 ډالره خپل په اکاونټ کې لري. صحیح سو؟ او وایي 15% هر ورځ وګټي. صحیح سو؟ 15% یې څو روپۍ کېږي؟ 100 ډالره کېږي. نو دی غواړي 100 ډالره، مقصد یې دا دی چې زه غواړم 100 ډالره وګټم. دی پوهېږي چې زه 100 ډالره ګټم، ولې دلته نه پوهېږي چې زه باید سوال دلته دی چې څو پیپه باید دی وګټي. وګورئ اوس وقاص ورور باید څو پیپه وګټي تر څو دی 100 ډالره ترلاسه کړي. څو پیپه باید وګټي؟ موږ باید دې ویب سایټ ته ولاړ شو. دا ویب سایټ چې دی ډېره مفت دی یو، او ډېر اسان هم دی. دی دوه. نو اوس راځو موږ دلته وګوره، دلته چې دی پیپ دی چې ته څو پیپه دلته څو پیپه ګټې، ټارګټ دې څو دی، دلته کرنسي یا هم هغه پیسې انتخاب کوم چې ته ټریډ کوې، او دلته لاټس یا هم پلاټس ډېرې مهم موضوع ده. کولی شئ دې باره کې هم که چیرې مو خوښه یو ویډیو به جوړه کړمه، ډېر مهمه دی. او دلته چې ته په کومه ستا اکاونټ کې ډالر دی، کومې پیسې دي، مثلا زه اوس ډالر راخلم، ډالر د کومې پیسې دي. اوس زه راځمه مثال اوس که چیرې اوس ورورکه وقاص ورور سم وژم دی څه ګوره، زه راځمه دلته یو لاټس اخلم. صحیح شو؟ یو لاټس مې واخیستی. نو دلته زما پیپه څو شوله؟ 10 پیپه. نو که چیرې زه یو لاټس واخلمه او 10 پیپه پروفیټ مې یا 10 پیپه زه ګټه وکړمه، نو ماته څو اکاونټ مې څو روپۍ ته رسي؟ 150 ته رسي. صحیح شو؟ اوس که چیرې زه خپل لاټس کوچنی کړم، 0.15 واخلمه او 10 پیپه وګټمه، نو څو شوله اکاونټ مې څو؟ 250. مثال ما تر 10% هم ما ډېره ګټه وکړه، 10.15. نو که چیرې زه اوس دلته ګوره، زه اوس دلته درسره 0.2 لاټس مې واخیستل. 0.2 لاټس. صحیح شو؟ اوس زه 10 پیپه چې کار وکړم ما 21 روپۍ وګټلې. مطلب د 15% نه څه زیاتې ما 15% خپل اکاونټ وګټئ، د نن لپاره زه خلاص وم. مطلب داسې. اوس وقاص ورور ته څو پیپه پکار دي چې دی غواړي، که چیرې دی غواړي 10 پیپه، که چیرې دی غواړي 100 روپۍ وګټي، نو دلته څو پیپه اوس پکار دي؟ ځکه چې موږ دلته ولیکله 10 پیپه. او دا په کرنسیانو پورې فرق لري. اوس ګوره د ډالرو او د فرانک یا هم د سویس پیسې 10 پیپه اوس وله 21 ډالره. صحیح شو؟ اوس ګوره زه اوس درته یو بل چرت ښیم. که چیرې اوس موږ CED/JPY یا هم کاناډایي ډالر او جاپاني ډالر راواخلو، نو 18 روپۍ سولې. وګوره نو داسې فرق په شي کې دی. کرنسیانې دي چې هغه کې اوس ډالر که اوس دغه راواخلو، طلا راواخلو، په طلا کې اوس ډېرې دي. مطلب که د طلا ولیوم چې دی یا هم د هغې پاور چې دی یا هم په هغې کې څومره ټریډ چې اخیستل کېږي هغه ډېرې دي. نو چیرې که دلته کوچنی ټریډ هم واخلې ستا ګټه ډېره ده، دغسې تاوان دې هم دی ډېر دی. ولې په کرنسیانو کې یا هم په پیسو کې بیا دلته چې دی دونې نه دی، مطلب دونې غټ پاور په شي کې نه دی چې یو دم ستا اکاونټ 0 ته راورسېږي یا یو دم پورته سي. نو دلته لږ فکر پکار دی او نو لږ فرق کوي. ګوره موږ بله کرنسي وکتله چې موږ ته یې په 10 پیپو باندې 21 روپۍ راکولې، او په CED/JPY کې موږ ته 18. نو اوس که موږ غواړو بېرته 100 پورې کړو، نو موږ باید 11 پیپ موږ ته ضرورت دی. نو اوس موږ راځو دلته به راځو. اوس وقاص ورور ته څو پیپه ضرورت وله؟ 11. اوله زموږ ویډیو هیله لرم چې ویډیو مو خوښ شوي، او هر وخت که چیرې مو بله پوښتنې ورور مو په خدمت کې دی. خالص یو میسج. السلام علیکم. ځانونه خیال ساتئ.